ستړي دوستانو خوږو پښتنو زه شاهین بنیری ما نن خپل کور ماډل سکول ته راغلی ما او دا یو داسې اداره ده چې دا زما زړه ته ډېره زیاته نږدې ده. د هغې وجه دا ده چې که یو خوا په دې اداره کې د دې سیمې د ملکنډ د دې وطن 700 یتیمان ماشومان ځوانان او جینکۍ زده کړې کوي، نو بل خوا دا د دې سیمې خلکو ته یو ډېر معیاري تعلیم هم ورکوي. ډېرو په سوونو ماشومانو ته د سر سوری ورکړی دی، هغوی له یو خوب ورکړی دی او هغوی ته د منزل نښې ښودلې دي. دا یو داسې اداره ده چې په ما 2 ادارې ډېرې ګرانې دي. یو اسلامیه کالج پېښور چېرته چې ما زده کړې کړي دي او ما له رڼا راکړې ده، ما ته لاره ښودلې ده. او بله دا اداره چې دې ته زه ګورم او دې کې دا په سلګونو ماشومان راځي او هغه کامیابیږي او تر اوسه پورې د 500 نه زیات ماشومان چې دي هغه ډاکټران انجینران جوړ شوي دي. داسې یو شمېر ځوانان هلکان جینکۍ هغه تللي دي، کمپیټیټیو ایګزامز یې پاس کړي دي، هغه افسران جوړ شوي دي او اوس د خپلې معاشرې او د خپلو خلکو خدمت کوي. تاسو خپلې صدقې، خپل خیرات، خپل زکات خپل کور ماډل سکول له ورکړئ چې دغه شانتې دلته د مینې او امن او د خوشحالو او د تعلیم او د شعور کم کاروان محمد علي خان او دغه ملګرو روان کړی دی، د خپل منزل ته ورسي او زموږ د علاقه هم ترقي وکړي او دلته هم د تیارې ختم شي، رڼا راشي او امن راشي. ستاسو ډېره ډېره مننه. اب آپ بآسانی اپنے موبائل ایزی پیسہ ایپ سے ہمیں اپنی زکوٰۃ و عطیات بھیج سکتے ہیں. اپنی موبائل ایزی پیسہ ایپ کھولے، مین مینو میں ڈونیشن بٹن دبائے، پھر نیچے جا کر خپلکور فاؤنڈیشن کا بٹن دبائے، پھر اپنی مرضی کا رقم درج کر کے ڈونیٹ بٹن دبائے، کنفرم بٹن دبا کر اپنی زکوٰۃ و عطیات بھیج دے. آخر میں اسکرین پر پیسے بھیجنے کا رسید نظر آئے گا. اگر آپ چاہیں تو وہ ہمیں ادارے کے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ سادہ ٹچ پیڈ فون کا استعمال کر رہے ہیں تو *786# یعنی *786# ملائے، پھر 4 دبائے، پھر 3 دبائے اور پھر 8 مرتبہ 99 دبائے، پھر 2 دبا کر خپلکور فاؤنڈیشن منتخب کرے اور رقم کا اندراج کر کے اپنی زکوٰۃ اور صدقات بھیج دے. پاکستان میں یا پاکستان سے باہر رہنے والے مخیر حضرات خپلکور فاؤنڈیشن کے آن لائن بینک اکاؤنٹ کے IBN پر اپنی زکوٰۃ و عطیات ہمیں بھیج سکتے ہیں. اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.